ولسمشر غني ابراهیم رئیسي د سولې او ثبات لیواله و. هیله ده دغه سیاست دوام وکړي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ولسمشر غني د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د یو شمېر ایرانی چارواکو د الوتکې سقوط پر پیښې خواشیني ښودلی او په خپل ایکس پاڼه خپاره کړي پیغام کې ویلي: ایران زما د جمهوریت ریاست دورې پر مهال د افغانستان د بهرني سیاست په تر ټولو نږدې حلقې بدل شوی و او د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس د لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال لپاره یو چوکاټ جوړ کړی و. وړاندې ویل شوي د ابراهیم رئیسي د ولسمشرۍ پیل په مراسمو کې له نوموړي سره په لیدنه کې ما هغه یو هیوادپال او ایران د ګټو مدافع او په ورته مهال په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات لیواله شخص وموند. هیله لرم د ایران دغه سیاست دوام وکړي او نشتوالی یې زموږ په ګاونډ او سیمه ییز ناوړه اغیز ونه کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې